اوس د انلاین سراپی چې راوتلې طالبانو، دا انلاین سراپی د طالبانو قصدن کوپری نړۍ د اسلامي امت دپاره راغه کړې. او که تاسې فکر وکړئ ټول پکې مصروف چې څومره دي ځوان نسل ده پکې، او طالبانو داسې ورته خوشحاله دي، ګټه ده او ګټه ده. طالبانو تاسې دې باندې پوهیئ چې اسلامي امت یې ټول دې ته متوجه کړی. سهار هم چې راځي کسې موبایل ته ودرې شنه بټنه راغلې که نه ده راغلې، ښه راغلې که نه. ټول امت مسلمه یې طالبانو په چا باندې مصروف کړه؟ په آله کې مصروف کړه، په وسیله کې مصروف کړه. هلته طالبانو دغه ځوانان وایي خو دا د ګټه راته برابره ده که نه؟ هره ورځ په 100 روپۍ کې 7 روپۍ 8 روپۍ په 100 روپۍ کې ګټه راته کېږي هره ورځ. دا داسې کېږي طالبانو آنلاین سراپي. مثلا یو شرکت ده، دې شرکت کې د دنیا 1,000,000 انسانانو پیسې دي، هر یو $100 پکې اچولي، 1,000,000 انسانانو دلته پکې دي. زه اوس دغه د روپیو بازار زه څارم طالبانو، زه شرکت والا بازار چې نور په پلانکي وطن کې ډالر په څو ده، په پلانکي وطن کې په څو ده، چې په کوم یو کې په څو ده، هلته خرڅ کړمه، انټرنیټ یې خرڅ کړمه دا روپۍ، هلته مې ارزانه خرڅې کړلې. بیا ګورم چې کوم چې کې ارزانه ده هغه پلانکي شرکت هغه نه یې بېرته واخله، چې دوی ته ګټه راغله. ټوله معامله طالبانو د پیسو روانه ده، ځي راځي کته. که ته وایې سراپي کې خو هم دغسې مسله ده. سراپي طالبانو چې مقصود به یې نه ګرځوي، دا به مې وسیله ده اصل کې. لکه چې چا افغانۍ ته ضرورت وي چې هغه وسیله د طالبانو، هلته هم وسیله د طالبانو. دلته طالبانو ټول مقصود دا ده، او دې کې لوی تاوان د امت مسلمه دپاره څه شی ده تاسې ماته ووایئ. دغه ځوانان چې په دغه ګټه باندې اخته سي، بیا تجارت کوي، بیا د معادنو استخراج کوي، بیا د فلاحتو د زراعتو د سرک د جوړولو فکر سته ورسره. دا طالبانو کافران خو هغه کافران دي چې امت مسلمه چاته بیایي. طالبانو له مقصدونو نه اړي. هسې خو مسلمانان افغانستان سخت پرمختګ لري، ستنه یې وایي تر اوسه نه وه جوړه کړې، اوس خو لږ ښه سول په مخ باندې لاړل. نور هم طالبانو شاته بیایي چې ټول یې په دغه جي باندې مصروف کړي. پیسه چې الله وسیله جوړه کړې د دې په واسطه ټانک جوړ کا، مرمۍ جوړه کا، د ټانک په واسطه خیاطي ماشین جوړ کا، تعلیمي ځایونه جوړ کا. ځوانان یې ټول هلته مصروف کړل. نو هغه لیوني دي چې بیا ستړي تېري په بل کار باندې تېروي یې بیا دنیا بادي راځي نه راځي. بیا به افغانستان همداسې ړنګ پروت وي، سړک به یې نه وي، هغه به نه وي، دغه به نه وي، هېڅ شي به هم نه وي. نو دا ټول د شیطانانو د کافرانو دا مقصد د طالبانو. زه د الله نه ډېر شکرګزار یم کنی زه په انلاین سراپي باندې خلکو دومره پتان کړلم چې تر حد نه ډېر. څنګه ده ولې نه درته معلومه، ولې نه راته وایې، ولې داسې نه کوي؟ انسانان دي که نه ټول، خو د یو هغه نه